بخونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږئ او د ساعت جمع پرتنوی امیدوار هستم که همتان خوب و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. گرانو زده کوونکو و شاگردان عزیز، موږ په پنځم ټولګي کې در صنف پنجم شپږم لوست ولوستل. درس ششم را با هم کار کردیم چې د نیالګیو کینول بود. نهال شانی بود. در چی نیالگی څه دی، نهال چی هست، موږ ولې باید نیالګي کینوو، ما باید چرا نهال بشانیم، نیالګي کینول څه ګټه لري، چی فایده دارد، د نیالګیو له کومو برخو څخه موږ کار اخلو از نهال، ما بعدا در چی قسمت های استفاده میکنیم، میوهش، سوخت و همین قسم در بخش تعمیرات دا مو ټول زده کړل. ای همه را یاد گرفتیم او همداسې و همین قسم یوه کوچنی محاوره ما هم ولوستل، یک محاوره خورترکی هم داشتیم که با هم کار کردیم او زده مو کړل. نن راځو امروز میاییم اوم لوست لولو. درس هفتم را با هم کار میکنیم. اوم لوست در چاپیریال په هکله دی، در مورد محیط زیست هست. کله چې موږ په چاپیریال باندې خبرې کوو، زمانی که ما بالای محیط زیست صحبت میکنیم، موږ او تاسې باید په دې باندې پوه سو چې نیالګي کینول یو له ګټو یې دا ده چې په چاپیریال پاک ساتنه کې ډیر رول لري، د چاپیریال هوا پاکوي. نهال شانی رول بسیار خوبی را در پاک نگهداری و پاک نگه داشتن هوای محیط داره. اگر ما نهال زیاد غرس کنیم پس محیط ما آب و هوایش بسیار خوب می باشه. یو ده اول موږ به نن چاپیریال رو پیژنو. ما امروز چاپیریال یا محیط زیست میشناسیم. چاپیریال موږ باید څه ډول وساتو، چاپیریال یا محیط زیست چگونه باید نگاه کنیم. بل دا چې موږ باید چاپیریال څه ډول پاک وساتو، محیط را چگونه پاک نگهداری کنیم او دغه لوست زده کړو، درس یاد بگیریم، د چاپیریال په پاک ساتنې باندې پوه سو، با پاک نگه داشتن محیط زیست بفهمیم، همداسې نوې کلمې زده کړو، کلمات جدید یاد بگیریم، پښتو ژبه باندې د چاپیریال په هکله خبرې کول زده کړو. در مورد محیط زیست به زبان پښتو حرف زدن را بلد شویم. نو را سره په دقت غوږ ونیسئ ترڅو دغه لوست زده کړئ. لکه څنګه چې تاسو په انځور کې هم ګورئ، قسمی که شما در تصویر هم میبینید، دلته هغه ماشومان دی، اطفال هستند چې دلته کثافات ټولوي، کثافات را جمع‌آوری میکنه. چاپیریال ساتنه زده کړو، ما نگهداری محیط زیست بلد میشیم و یاد میگیریم. پښتو لغتونه به هم زده کړو، لغت‌های پښتو را هم یاد میگیریم او دا چې چاپیریال باید څه ډول وساتو دا به هم زده کړو، یې هم یاد خواد گرفتیم. نو گرانو زده کوونکو تاسې وګورئ، شما ببینید چې دلته هلکان دی، بچه ها هستند چې چاپیریال غواړي پاکی، میخواین محیط زیست پاک بکنن، کثافات و ایگه پاره با هم جمع کردن و یک جا کوشش کردن که محیط زیست پاک بسازن از کثافات. نو پام وکړئ، پس دقت بکنین ترڅو دغه لوست زده کړئ تا که درس یاد بگیرید. وم لوست، وم هفتم لوست درس، وم لوست درس هفتم، چاپیریال محیط زیست، چاپیریال محیط زیست. موخه هدف، موخه هدف د متن سم لوستل، درست خواندن متن، لیکل، نوشتن متن، چاپیریال محیط زیست به ارزشش پوهیدل، فهمیدن به ارزش محیط زیست او د هغه پاک ساتل و پاک نگه داشتن آن. دا چې چاپیریال موږ څنګه باید پاک وساتو. پوښتنی سوالات، پوښتنی سوالات. آیا کله مو د چاپیریال په پاکوالي کې برخه اخیستې ده؟ آیا کله گاهی مو شما چاپیریال محیط زیست په پاکوالی در پاکی و نظافت برخه سهم اخیستیده گرفتید؟ آیا گاهی هم در پاکی و نظافت محیط زیست سهم گرفتید یا خیر؟ ستاسو په فکر د چاپیریال پاک ساتل به څه ګټې ولري؟ به فکر شما، ستاسې په فکر شما پاک نگه داشتن محیط زیست چی فواید را خواهد داشت؟ څه ګټې چی فواید ولري داشته باشد؟ چاپیریال محیط زیست زموږ ما شاوخوا اوسیدو
زندگی کردن. شاوخوا چهارطرف سیمی منطقه تبوی میگوید. چاپیریال زموږ د اوسیدلو شاوخوا سیمې ته وایي. محیط زیست به مناطق چهارطرف زندگی ما میگویند. دمی منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم همون چهار طرف ما را چی میگن؟ محیط زیست میگن. کچیری اگر زموږ ما چاپیریال محیط زیست پاک و ستروی باشد. کچیری زموږ چاپیریال پاک و ستروی، اگر محیط زیست ما پاک و ستره باشه، پاک و صفا باشه، زموږ ما اوسیدلو بودو با شاوخوا چهار اطراف سیمی مناطق سمسوری تر و تازه، سرسبز، ونی او گلان، درختها و گلها پکیوی می باشد. لیوی خوا از یک طرف به خواهد زموږ ما شاوخوا چهار طرف هوا پاک باشد او لبلی خوا و از طرف دیگر ناروغی و مریضی مخنیوی جلوگیری وشی شود. خب شما ببینید زموږ د اوسیدلو شاوخوا سیمی سمسوری ونی او گلان به پیکیوی. پس چهار طرف محیط زیست ما یا مناطقی که چهار طرف ما زندگی میکنیم او مناطق سرسبز و درخت و گل داره، هم سرسبز می باشه و هم درخت و گل می داشته باشه. از یک طرف اگر این کار شود لیوی خواب زموږ شاوخوا هوا پاکوی، از یک طرف هوای چهار طرف ما پاک می باشه او لبلی خواب د ناروغی مخنیوی وشی و از طرف دیگر جلوگیری از امراض میشه، یعنی امراض دیگه زیاد نمی باشه. ما باید خپل چاپیریال پاک وساتو. ما باید محیط زیست خود را پاک نگه داریم وساتو نگه داریم. په چمنونو کې و نگرزو، در چمنزارها گشت و گذار نکنیم و نگرزو نگردیم. د کور و ښوونځي په انګړ کې کاغذونه و نغورځوو. کور، خانه، ښوونځي، مکتب، انګړ، حویلی کاغذونه کاغذ و نغورځوو نیندازیم. در حویلی، مکتب و خانه کاغذ نندازیم، در کاغذ نندازیم، چیزی را که میخوریم در کثافتدانی بندازیم، هر جای نندازیم و نغورځوو یعنی که نندازیم. او خپل کور او ټولګی پاک وساتو و خانه خود را و صنف خود را پاک نگه داریم. خانه و صنف خود را چی کنیم؟ پاک نگه داریم، چون ما اگر چتل کنیم صنف و خانه خود را باز مریض میشیم و مشکلات دیگه هم رخ میده. دا ولو است ای بود درس ما و شما به فعالیتونو په برخه کې در بخش فعالیت ها امروز محاوره نداریم. محاوره که در اینجا باشه اول نداریم، باز در بخش بعدی داریم محاوره را. اول یو چوکات لرو، اول یک چی داریم؟ چوکاتی داریم چې دلته تاسو ته لغتونه درکول سوي دي، خانه خالی لغت ها داده شده، شما باز در خانه خالی ها استفاده میکنین. اوسیدنی، زندگی کردن، ناروغی و مریضی ها، بادون و بادها، شمال ها، چاپیریال، محیط زیست، سمسور و پاک و سرسبز. نه سمسوره که سرسبز نمیشه، سیلابون و سیلاب ها، ښوونځی، مکتب. حالا ببینین در اینجا ما در اینجا چی داریم؟ خانه خالی داریم. از اونم کلمات در اینجا استفاده میکنیم. ببینم شما میتونین یا خیر. من یکی دو تا را استفاده میکنم. چاپیریال زموږ د اوسیدنی شاوخوا سیمې ته وایي. اوسیدنی لغت اول را گرفتم، یعنی محیط زیست به مناطق چهار اطراف زندگی ما گفته میشه. سمسور خانه خالی د ناروغی و لخبریدو څخه په امن کې وي. پس اینجا چی میتونیم بگوییم؟ سمسور و چاپیریال در خانه خالی دوم میاریم. محیط زیست پاک از نشر شدن مریضی ها در امن می باشد. دو خانه خالی دیگه شما پر کنین و در کامنت بر من روان بکنین ببینیم یاد گرفتین یا خیر. محاوره داریم. په وار سره په څلورو زده کوونکو باندې محاوره وکړئ. محاوره کنین با هر کسی که در خانه تان در مکتبتان هست. لومړی زده کوونکی شاگرد اول، دویم زده کوونکی شاگرد دوم. در محاوره کار کردن دیگه شاگرد اول و دوم نمیگیم، راستنمو محاورهش کار میکنیم. گرانه ټولګیواله، گرانه عزیز ټولګیواله، همصنفی عزیزم. چاپیریال څه ته وایي؟ محیط زیست به چی گفته میشود؟ زموږ ما استوگنی زندگی شاوخوا سیمو ته چاپیریال وایي. به مناطق زندگی ما به
مناطق چهار طرفه که ما در او زندگی میکنیم او را محیط زیست میگن او باید پاک وساتو و باید او را پاک نگه داریم. ځکه سمسور و پاک چاپیریال ساتل د هر چا دنده ده، به خاطر که محیط پاک و سرسبز، نگهداری محیط پاک و سرسبز وظیفه هر کس است، هر چا هر کس. تاسو تیر کال شما پارسال په خپل باغ کې څومره ونې کینولې دي؟ در باغ خودتان چقدر درخت غرس کردین او څومره گلان مو کرلی دي و چقدر گل کشت کردین؟ سمه خبره دی وکړه، گپ خوب زدی. پروسه کال ما په خپل باغ کې پارسال ما خودم در باغ ما مڼو، سیب، زردالو، آلوچه ونی کینولی، درختای زردالو و سیب آلوچه شاندم یا غرس کردم او ترڅنگ می گلان هم وکرل و در پهلوش گل هم کشت کردم. کچیری وسیم پاک و سمسور وی نو هلته به ناروغی هم کمی وی. اگر یک منطقه پاک و سرسبز باشد پس در اونجا مریضی ها هم کم خواد باشه. دا خو ډیر ښه کار دی، ای خو بسیار کار خوب است. دا خو ډیر ښه کار دی، ای خو بسیار کار خوب است چې موږ او تاسو خپل د استوګنې شاوخوا سیمه پاک او سمسور وساتو که ما و شما امو مناطق زندگی خود، مناطقی که ما در زندگی میکنیم چهار طرفش پاک و سرسبز نگه داریم. زده کوونکي هم باید لوست ووایي، شاگردا هم باید درس بخوانند او هم کورنۍ دنده ولیکي و هم کارخانگی خود انجام بدن او کله چې وزگار شي، وزگار یعنی بیکار، و وقتی که بیکار شوند باید د کور په پاکوالی کې ونډه واخلي، باید در پاکی و نظافت خانه سهم بگیرند، ونډه سهم بگیرند. آفرین. پس ببینین که چقدر محاوره قشنگ بود، څومره ښایسته محاوره یا مرکه و. لغتونه لرو، لغت داریم ونی، درختان که اینجا اشتباه کرده، درخت نمیشه، چاپیریال، محیط زیست. دا اوس موږ او د تحصیل وست. ای بود درس ما و شما. نو موږ او تحصیل زده کړه، پس ما و شما یاد گرفتیم چاپیریال زموږ د اوسیدلو شاوخوا سیمې ته وایي به منطقه زندگی کردن یا چهار طرف زندگی ما را محیط زیست میگن. همداسې چاپیریال چې ده، موږ او تاسې باید چاپیریال پاک او سوتره وساتو، ما باید محیط پاک سوتره نگه داریم، په خپل چاپیریال کې کثافات وانه چوو، در محیط زیست خود کثافات نندازیم او کور، ښوونځی پاک او سوتره وساتو، خانه و مکتب و همچنان لاری، سړکونه ده باید پاک وساتو، این همه را باید پاک نگه داریم. نو که چیرته کوم فکر لري، پس اگر کدام فکر دارین، نظر دارین یا هم کدام نصیحت دارین، کوم نصیحت لري خپلو ټولګیوالو ته، بعد دوستا و همصنفیایتان کولی سي په کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې. تا بعد، بدرود.